بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټرمیرعلی سادات او غواړم چې د طبي پریزنټیشنونو د سلسلې څخه 219 نمبر پریزنټیشن چې عبارت له سپسس څخه ده ګرانو ډاکټر صاحبانو ته په داخل د افغانستان کې په پښتو ژبه وړاندې کړم. البته دغه پریزنټیشنونه د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې کتلای شئ. خدای دې وکړي چې دغه پریزنټیشن د ګرانو ډاکټر صاحبانو د توجه او استفادې وړ وګرځي. د یادونې وړ ده چې نوموړی پریزنټیشن یو ځل مخکې د محترم استاد محمد اکرم بابوري لخوا په دري ژبه ژباړل شوی او د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې خپور شوی و. د تاریخچې او شکایت له نظره یو 80 کلن نارینه چې د یوې ورځې راپدې خبر ته بېحالي او ګنګسیت پیدا شوی دی، د هغه د فامیل په واسطه عاجل خونې ته راوړل شو. د هغه د میرمن د وینا له مخې نوموړي ته 13 ورځ د چپ فلنک یا د چپ طرف د پښتورګي د ساحې درد پیدا شوی و چې د ستړیا او ضعیفه احساس هم کاوه. اشتها یې کمه شوې وه. مریض چې کله سهار د خوبه راپاڅېد شعوري حالت یې هم ښه نه و. مریض د شکر د ناروغۍ او د پښتورګو د تیږو د ناروغیو تاریخچه لري چې څو کاله وړاندې یې د پښتورګي د تیږو دپاره عملیات هم کړی و. د یورولوژیست سره په منظم ډول ویني او څو ورځې مخکې د سوزاک یا UTI دپاره هم تداوي شوی و. لنډه موده مخکې د پښتورګي 2 تیږې د ادرار سره ځای شوی وي. د فامیل د حکایې له نظره مریض په تیر عملیات کې د سخت انټوبیشن تاریخچه درلوده. مریض تبه، ټوخی او د سینې درد نه لري. مریض چې د خولو ډک د زړه ضربان یې زیات او د شعور حالت یې مختل دی په عاجل اتاق کې انټوبیټ شو. د پاست میډیکل هیستري له نظره مریض تقریبا 10 کاله کېږي چې د شکر تاریخچه لري او د هغې د خطره میتفورمین 500 ملي ګرامه په ورځ کې 2 ځله اخلي. همدارنګه تقریبا 10 کاله کېږي چې مریض د لوړ فشار تاریخچه لري او په دې خاطر رامیپریل 10 ملي ګرامه په ورځ کې یو ځل اخلي. مریض د سوزاک او د پښتورګو د تیږو پخوانی تاریخچه لري او په دې خاطر یې عملیات هم کړی و. مریض په پاست سرجیکل هیستري کې لیتوتریپسي او عملیات اخیستی او په دې خاطر چې د پښتورګو تیږې درلودې. د سوشل هیستري له نظره مریض په ورځ کې 2 ځله سیګریټ سکي او همدارنګه په اجتماعي محافلو کې د الکولو څخه استفاده کوي. د حساسیت یا الرژي له نظره کوم خاص حساسیت نه لري. مریض د تداوی له نظره په ورځ کې اسپرین، اتروواستاتین، رامیپریل او میتفورمین څخه استفاده کوي. د فزیکی معنی له نظره مریض چاق دی چې بېحالي، د خولو ډک او عسرت تنفسي لري. د مریض د پلس اندازه 142، د ټمپریچر اندازه 38.1 یعنی تبه لري او د مریض د تنفس اندازه 38، د باډي ماس انډیکس 43 دی. د فزیکی معنی نظره د مریض ګیډه پړسېدلې او د مریض د سوپراپوبیک ساحه ټینډر یا حساس ده. د عصبي معنی نظره مریض بېحاله یا لیترجیک دی. د لابراتواري معایناتو له نظره د مریض په CBC کې لیکوسایتوزیس موجود دی یعنی د WBC اندازه 14 ده. د BMP معایناتو له نظره مریض یو های اناین ګپ میتابولیک اسیدوزیس لري. د مریض BUN 29 او کریاتینین 2.5 دی یعنی مریض ازوتیمیا لري. د ارټیریل بلډ ګاس انالایز د نظره په داسې حال کې چې مریض د نازل کنولا د لارې 3 لیټره اکسیجن اخلي مریض یو های AA ګراډینټ هایپوکسیمیا لري. د ادرار د معایناتو نظره چون د مریض په ادرار کې نایټریټس مثبت دي نو UTI هم لري. د مریض د ټروپونین اندازه 1.9 او د BMP اندازه 1010 چې دواړه پورته دي. د مریض د لکټیټ اندازه 3.2 چې دا هم پورته ده. که چست ایکس ری ته متوجه شو د مریض لیفت هیمی ډیافرام واضح نه لیدل کیږي لیکن مریض یو ریتروکارډیک ډنسیټي لري. د دې څخه اضافه مریض نور کوم شواهد په چست ایکس ری کې نه لري. د ECG له نظره مریض ساینس ټاکیکارډیا لري. د عاجل اتاق د ډاکټر د اسسمنټ او پلان له نظره نوموړی مریض سیویر سپسس سینډروم لري چې د یورو سپسس د خطر بوي. همدارنګه مریض های اناین ګپ میتابولیک اسیدوزیس لري چې کېدای شي د سپسس د خطر وي او مریض همدارنګه اکیوټ رینال فیلر هم لري. مریض ته په عاجل اتاق کې
1500 ملي لیتره نارمل سلاین په بولس شکل ورکول کیږي او د هغې څخه وروسته 115 ملي لیتره پر ساعت کې ورته ادامه ورکول کیږي. که چیرته فشار ښکته کیږي باید د وازوپریسور دواګانو څخه هم استفاده وشي. مریض ته یو ډوز جنټامایسین او وانکومایسین او زوسین ته ادامه ورکول کیږي. د مریض وینه او ادرار د کلچر په خاطر لیږل کیږي او د انټوبیشن څخه وروسته په مکرر شکل مریض ته ای بی جیز او چیسټ ایکس ری اجرا کیږي. په دې خاطر چې مریض سیډیټډ وساتل شي مریض ته د پروپوفول ډریپ شروع کیږي. د مریض ټروپونین ای کی جی او سی کی ام بی هر 8 ساعت وروسته په مکرر شکل تکراریږي. د مریض ایکوکارډیوګرافي په بستر کې اجرا کیږي. البته مریض ته د ګیډي سی ټي سکن هم توصیه کیږي. د مریض په ارتباط د انتانی د ډاکټر او د یورولوژي د ډاکټر سره کنسلټیشن هم کیږي. نوموړی مریض تر اوسه هم تبه لري چې د ټمپریچر اندازه 104 درجې د فرنهایت، د مریض د زړه ضربان زیات یعنی 115 او د تنفس ریټ هم زیات دی چې 15 پر منټ دی. مریض هایپوټنشن لري او د ای بی جیز د نظره مریض های ای ای ګراډینټ هایپوکسیمیا لري. د انتانی ډاکټر د کنسلټیشن په نتیجه کې معلومیږي چې مریض سپسس ساینډروم البته د یو ټی آی د کمپلیکیشن په شکل لري. په دې خاطر مریض ته وانکومایسین، ډوریپینم او جنټامایسین توصیه کیږي. که څه هم دغه مریض ته په زیاته اندازه آی وی مایعات ورکول کیږي خو بیا هم د مریض د فشار اندازه ښکته ده، نو په دې خاطر مریض ته لیووفیډ، وازوپریسین او هایدروکورتیزون ډریپ شروع کیږي. د ای بی جیز د نظره مریض اوس هم اسیډیمیا لري نو ځکه ورته د بایکارب ډریپ شروع کیږي. د بایکاربونیټ د ډریپ د شروع کېدو څخه وروسته د مریض د پی ایچ اندازه د 0.14 څخه 0.2 ته لوړیږي. مریض ته وانکومایسین، ډوریپینم او جنټامایسین په مکرر شکل ورکول کیږي. د مریض د ابډامینل سی ټي سکن د نتیجې له نظره مریض په دواړو پښتورګو کې وړي تیږې لري. همدارنګه د مریض چپ پښتورګی په کمه اندازه هایدرونیفروټیک دی. د دغه نتیجې له نظره معلومیږي چې مریض په کیسې صفرا کې هم یوه تیږه لري. د مریض په چپ طرف سږي کې کانسولیډیشن چې همدارنګه پلورل افیوژن هم ورسره شته دی معلومیږي. د نوموړي مریض په ارتباط د یورولوژي د ټیم سره کنسلټیشن کیږي. د یورولوژي د ټیم له نظره د نوموړي مریض عمومي وضعیت ښه نه دی، په دې خاطر د عملیات قابلیت هم نه لري. د دغه ټیم لخوا توصیه کیږي چې باید نوموړی مریض د انټرونشن رادیولوژي ته ولیږل شي او هلته په عاجل شکل د سی ټي سکن د هدایت لاندې نوموړي مریض ته د چپ طرف پرکوټانوس نفراستومي اجرا شي. د انټرونشن رادیولوژي د ګروپ له نظره مریض ته لیفت ساید پرکوټانوس نفراستومي اجرا کیږي او همدارنګه د مریض په عمومي وضعیت باندې باید زیات کار وشي ترڅو مریض د یورولوژي د ټیم لخوا سیسټاسکوپي ته هم آماده شي. د مایعاتو، انټیبایوټکس او نفراستومي له کبله د مریض دبلیو بی سی، پلیټلیټس او بایکاربونیټ مخ په ښه کېدو دي. البته د مریض کریاتینین تر اوسه هم لوړ پاتې دي یعنی 4.4 دي. د وینې او د ادرار د کلچر ریزلټ کلیبزیلا نمونیا راښيي چې د ټولو انټیبایوټکس سره سنسیټیویا حساس ده. په دې خاطر مریض ته وانکومایسین او جنټامایسین قطع کیږي. البته د بستر په جریان کې د نوموړي مریض وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د مریض فشار ښه کیږي، د مریض لپاره د وازوپریسور دواګانې قطع کیږي، د مریض ادرار هم مخ په ښه کېدو دی. مریض د سیسټاسکوپي د خاطره یورولوژیست ته لیږل کیږي او د سیسټاسکوپي په نتیجه کې نوموړي مریض ته د چپ طرف د حالب سټنټ کېښودل کیږي چې د دغه سټنټ د کېښودو سره د مریض دغه د ادرار ابسټرکشن د منځه ځي. د مریض کریاتینین د 4.3 څخه 1.3 ته راښکته کیږي او د مریض پلیټلیټ د 2 لکو څخه پورته کیږي. د مریض دبلیو بی سی نارمل کیږي او بالاخره مریض د شفاخانې څخه رخصت کیږي. البته مریض د فالو اپ د خاطره بیا د فالو اپ او پی ډی ته راغوښتل کیږي. هغه مهمه کلینیکی نقطې چې دغه جالب کیس څخه یې باید په یاد ولرو په لاندې ډول دي. البته د تعریف له نظره سیستمیک انفلیمیټری ریسپانس ساینډروم یا اس آی آر اس داسې تعریفیږي چې که چېرته یو مریض د لاندې 4 کرایټریاو څخه 2 کرایټریاوې ولري نو ویل کیږي چې نوموړی مریض سیستمیک انفلیمیټری ریسپانس ساینډروم لري.
البته دغه کرایټریاوي په لاندې ډول دي. اول هایپرترمیا یا هایپوترمیا، دویم ټاکیکارډیا، دریم ټاکیپنیا او یا د PSU2 اندازه چې کله د 22 څخه ښکته شي، څلورم لیکوسایتوزیس یا لیکوپینیا او یا که چیرته مریض بنډیمیا ولري چې د 10% څخه زیاته وي. سپسس هغه وخت ویلی شو چې مریض SIRS ولري او په ضمن کې مریض د انفیکشن سورس هم ولري. سیویر سپسس هغه وخت ویلی شو چې مریض سپسس او اورګان ډسفنکشن ولري او د دې په څنګ کې مریض ته هایپوټنشن پیدا شي چې دغه هایپوټنشن د مایعاتو په ورکولو باندې اصلاح شي. سپټیک شاک هغه وخت ویلی شو چې مریض سپسس ولري، هایپوټنشن ولري او دغه هایپوټنشن د مایعاتو په ورکولو باندې اصلاح نشي او وازوپریسر دواګانو ته ضرورت پیدا شي. د سپسس پاتوجنیزز کله چې انتانات په بدن کې مداخله وکړي د بدن د معافیت د سیستم لخوا د انفلمیشن کسکیډ او د کواګولیشن کسکیډ فعالیږي. د دغه فعالیت په نتیجه کې مریض ته مایکروواسکولر ترومبوزیس، کپیلری لیک، وازوډایلیشن او په مختلفو انساجو کې فری راډیکل ډیمیج رامنځته کیږي. د سیویر سپسس د کامیابی تداوی په خاطر باید په وخت تشخیص صورت ونیسي، مریض ته ریسسیټیشن اجرا شي، همدارنګه مریض ته د انتاناتو د کنټرول په خاطر په وخت انټي بایوټکس ورکړل شي. د مریض ریسپیریټری او CNS سیستمونه باید سپورټ شي، همدارنګه مریض ته جنرال سپورټیو کیر شروع شي. 6 هاور بندل 6 هاور بندل هغه ته وایي چې مریض ته په اولو 6 ساعتونو کې کم کارونه وشي. البته هغه کارونه چې په اولو 3 ساعتونو کې صورت نیسي عبارت دي له د مریض وینه د لکټیټ د لیول د معلومولو په خاطر ولیږل شي، د مریض وینه باید د کلچر په خاطر ولیږل شي او مریض ته په اول ساعت کې براډ سپیکټرم انټي بایوټکس شروع شي. که چیرته مریض هایپوټنسیو وي او یا د لکټیټ اندازه د 4 ملي مول پر لیټر څخه زیاته وي، باید مریض ته د 10 ملي لیټر یا د 10 ملي لیټر څخه زیات پر کېجی مایعات ورکړل شي. هغه کارونه چې په اولو 6 ساعتونو کې صورت نیسي عبارت دي له که چیرته مریض ته مایعات ورکړل شي او بیا هم د مریض فشار ښکته وي، باید مریض ته وازوپریسرز دواګانې ورکړل شي چې په اول قدم کې د لیوفیټ څخه استفاده کیږي. که چیرته د دې سره نتیجه ورنکي، مریض ته باید وازوپریسین هم شروع شي. د مریض مین ارټیریل پریشر باید د 15 ملي متر سیماب څخه پورته وساتل شي. که چیرته مریض په دوامدار شکل باندې ټیټ فشار درلوده سره د دې چې مریض ته مایعات ورکړل شوي دي او یا دا چې مریض ته وازوپریسیو دواګانې ورکړل شوي دي، په دې صورت کې باید مریض ته د CVP لاین تیر شي او د مریض CVP باید د 8 او 12 ملي متر اجي ترمنځ وساتل شي. همدارنګه د CV لاین اکسیجن اندازه باید در 80% پورته وي. که چیرته په اول قدم کې د مریض لکټیټ پورته راغلی وي، نو باید په مکرر شکل مریض ته لکټیټ معاینه شي ترڅو چې د اصلاح خواته ولاړ شي. د دغه مریضانو د ریسسیټیشن په خاطر باید معمولا د کریسټالوید فلوید څخه استفاده وشي، یعنی نارمل سلاین ورته ورکړل شي او د هایدروکسی ایتایل سټارټ څخه استفاده ونه شي. البومین البته په هغه وخت کې ضرور دي چې کله مریض په زیاته اندازه باندې مایعات واخلي. البته په دې مریضانو کې هیموګلوبین په اندازه د 2 قابل د قبول دی. د وازوپریسر دواګانو په صورت کې مریض ته معمولا اول نار اپینفرین ورکول کیږي او که چیرته ضرورت وي نو مریض ته اپینفرین هم اضافه کیږي. د وازوپریسر دواګانو استعمال هغه وخت رامنځته کیږي چې کله مریضان د نار اپینفرین او اپینفرین سره ریسپانس ورنکي. معمولا کوشش کیږي چې د ډوپامین څخه استفاده ونه شي، خو په هغه حالت کې چې مریض د اریتمیا کم چانس ولري او یا د لیفت وینټریکل سیستالیک ډسفنکشن ولري او یا مریض برډیکارډیا ولري، من کولای شو چې د ډوپامین څخه هم استفاده وکړو. او که چیرته مریض د مایوکارډیل ډسفنکشن ولري او یا مریض په دوامدار شکل هایپوپرفیوژن ولري، په داسې حال کې چې MAP نارمل وي، من کولای شو چې د ډوبیوټامین څخه هم استفاده وکړو. که د نارپینفرین، اپینفرین، ډوپامین او ډوبیوټامین سره بیا هم د مریض د فشار اندازه ښکته وي، من کولای شو چې مریض ته هایدروکورتیزون 200 ملي ګرامه په ورځ کې ورکړو.
ځکه کیدای شي چې دغه مریض د اډرینل انسفیشنسي ولري. د جنرال سپورټیو تداوی په ترڅ کې د مریضانو ګلوکوز باید د 180 ملي ګرام پر ډیسی لیټر څخه ښکته وساتل شي. البته که چیرته 2 معاینې داسې راشي چې د مریض ګلوکوز د 180 ملي ګرام پر ډیسی لیټر څخه پورته وي، باید مریض ته انسولین شروع شي. مریض ته اورال یا انټرال فیډینګ البته 48 ساعت وروسته شروع کیږي. په اخر کې د ټولو هغه ډاکټر صاحبانو څخه چې دغه کیس تر اوسه را موږ سره تعقیب کړ، یو نړۍ مننه کوم. البته په دغه سلسله پریزنټیشنونو کې مهم معلومات شته دي چې د نړۍ د مهمو طبي منابعو څخه تهیه شوي دي او زموږ او تاسو سره د امراضو په تشخیص او تداوی کې کومک کولی شي. د ډاکټرز فار افغانستان دغه پروګرام یوازینی هدف او موخه په افغانستان کې د ځوانو ډاکټرانو د علمي سوي لوړوالی دی. د ګرانو ډاکټر صاحبانو څخه احترامانه هیله کیږي چې دغه پریزنټیشنونو په خبرولو کې لمک سره کومک وکړي او دغه معلومات د خپل ملګرو سره شریک کړي ترڅو زیات رونه ورڅخه مستفید شي. البته دغه پریزنټیشنونه په کم وخت کې تهیه او ترجمه شوي، که چیرته کومه قلمي او یا لفظي غلطي وینئ د خپل مهربانۍ له مخې موږ ته بخښنه وکړئ. اجازه راکړئ چې په آخر کې د محترم استاد ناصر اوریا څخه چې د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، یوټیوب او فیسبوک د انټرنیټي پاڼو مدیر مسؤل او چلونکی دی یو نړۍ مننه وکړم. محترم استاد شپه ورځ د افغانستان د ډاکټرانو د علمي سوي د لوړوالي په خاطر یو کړي او دغه ویب سایټ یعنی ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې مهم پزله پورې طبي او علمي مطالب خپروي. د پروګرام د بهتروالي په خاطر د ستاسو نظریاتو، پیشنهاداتو او انتقاداتو ته اړتیا لرو. که چیرته کوم نظر او پیشنهاد لرئ، لطفا د محترم استاد ناصر اوریا سره د هغه د ایمیل د لارې یعنی naseroria@yahoo.com تماس نیولای شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.